ستړي مشئ مسکان یازم شپېته ثانیې خبرونه ګورئ. پر کابل او ننګرهار د پاکستان د تېرې شپې په بریدونو کې 9 ځایونه په نښه شوي دي. طالبانو تېره شپه اعلان وکړ چې د امید د روږدو درملنې پر روغتون برید کې 400 تنه وژل شوي او له 250 ډېر ټپیان دي. یونما په یوې اعلامیه کې ویلي چې د دوشنبې په شپه په کابل کې د پاکستان د پوځ هوایي برید د امید د معتادینو د درملنې روغتون په نښه کړی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر په کابل کې د امید په نامه د معتادینو پر روغتون د پاکستان د هوایي برید په تړاو د پلټنو غوښتنه کړې ده. چین یو ځل بیا له پاکستان او طالبانو وغوښتل چې خبرو ته سره کینی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په کابل کې د معتادینو پر روغتون د برید پلټنه کوي. عبدالکریم خرم وایي پاکستانی واکمنانو خپل ملت ته ستره دښمني او پور پر ځای پرېښود. هند ویلي پاکستان پر کابل د برید له لارې هڅه کوي کورنۍ ناکامۍ د تاوتریخوالي له لارې پټه کړي.